د استخاري منځ او طریقه د هر کار د آخري انجام او حالت معلومولو دپاره چې دې کې زما خیر دی او که شر دی او د هر حاجت د هر مشکل د ختمولو د هر حاجت پوره کولو دپاره یو ډېر زبردست منځ دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن درته یو داسې زبردست منځ ښیم او د استخاري یو داسې ښکلې مزیداره طریقه درته ښیم زما د ذهن مطابق چې ډېره انتهایی آسانه طریقه ده او تاسو که کله دا طریقه د استخاري وکړئ نو انشاءالله چې ډېره پیدا به درته وشي. استخاره دا ډېر زیات ضروري ده په هر یو کار کې. یو انسان په یو کار کې متردد دی چې آیا په دې کار کې زما دپاره خیر دی او که زما دپاره شر دی. اوس که دا انسان د دې خبر معلومول غواړي چې آیا په دې کې مهر شته که نشته، نو شریعت د هغې دپاره یوه لار مقرر کړې ده او هغې لار ته ویلی شي استخاره. استخاره په هر یو کار کې کول پکار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک به صحابه کرامو ته استخاره داسې ورښودله لکه څنګه چې به د قرآن مجید یو حکم ورښودلو یا د قرآن مجید یو آیات مبارک به ورښودلو. څونه په تاکید سره به هغه ورښودلو، داسې په تاکید سره به حضور علیه السلام صحابه کرامو ته استخاره هم ورښودله. استخاره دا د الله جل جلاله سره مشوره کول دی په یو کار کې، او کوم یو انسان چې مشوره وکړي نو هغه به چېرته ستومانه نشي. دا خو صحیح حدیث دی. په روایاتو کې راځي چې کم انسان استخاره وکړله نو هغه به نامراده نشي، حاجت به رب العالمین پوره کړي. کم کار وکړي په هغې کې به ورته رب العالمین خیر او برکت واچي. او کم یو انسان په یو کار کې مشوره وکړله الله جل شانه به هغه چېرته کې ستومانه نه کړي، یعنې دی به په د خپل کار باندې ستومانه نه وي. یو مشوره ده او یو استخاره ده. نو دا استخاره قسم د مشورې دی چې په دې کې موږ د الله جل جلاله سره مشوره وکړو چې آیا دا کار کیږي او که دا کار نه کیږي. یو خبره پکې ضرور یاد ساتئ چې زموږ پښتنو کې یو خبره مشهوره ده چې یاره استخاره وکړي نو ته به خوب لازما اینی چې په خوب کې به تا ته پته ولګي چې په دې کار کې د خیر دی او که دې کې شر دی. دا خبره پښتنو کې مشهوره ده خو د دې څه داسې خاص بنیاد نشته، ځکه چې استخاره د طلب د خیر دپاره ده چې ما ته په دې کار کې خیر میلو شي. د طلب د خبر دپاره استخاره نه کیږي چې آیا په دې کې داسې ده که داسې نه دی. که یو انسان یو کار دپاره استخاره وکړله او بیا د هېڅ خوب هم سې نه کړلو، لیکن د انسان استخاره وکړه او د استخارې نه پسې هغه کار وکړلو، نو انشاءالله چې د دې په برکت باندې به رب العالمین په هغه کار کې ورته یو ډېر لوی خیر او برکت اچي. لکه بعضې ملګري راشي نو هغوی وایي ما دا خپل پاسپورټ وایي زه هر څه مې کړي دي، سعودي ته، قطر ته، دوبۍ ته وغیره ته، لیکن اوس ما ته پته نه لګي دلته د پاکستان میډیکل زما صفا دي. د پاکستان میډیکلو کې خو زه پیسې م ورکړم هر څه ټیک دي، لیکن د سعودي، دوبۍ، قطر وغیره د دې میډیکلو داسې خاص پته نه لګي. هلته کې ما ته مسله رونه ځي، وایي ما ته یو طریقه وښوه چې زه استخاره وکړم چې هلته راته مشکلات نه وي. د هغه وروڼو خویندو دپاره هم دی، تر دې پورې د هغه وروڼو خویندو دپاره چې هغوی په یو کار کې متردد وي چې آیا زما په دې کار کې خیر دی او که په دې کار کې مې شر دی، نو هغوی له پکار دی چې دا استخاره دوی خامخا وکړي. د هر کار کولو نه دوی ته پکار دی چې د دغه استخارې ډېر زیات طریقې دي، خو دا طریقه پکې ما ته لږ شاندې آسانه ښکاري. نو دا طریقه انشاءالله کوئ، هر یو کار کې به درته الله جل جلاله خیر او برکت اچي، او انشاءالله د دې عمل په برکت باندې به د ستاسو هر قسم حاجت وي په هغې باندې بیا ورځئ. انشاءالله هغه قسم حاجتونه به رب العالمین ستاسو پوره کوي. او که دا عمل کوئ نو انشاءالله څونه مشکلات او څونه رکاوټونه څونه پریشانۍ وي انشاءالله چې د دې په برکت باندې به رب العالمین تاسو له ختمې کړي. راځئ د استخارې د منځ کولو یو اسانه طریقه درته ښیم. د دې منځ کولو طریقه ډېره زیاته انتهایی اسانه ده. د دې منځ کولو طریقه دا ده چې انسان
د ټولو اول د ماسخوتن د مانځونه پس یو ځان له ځای کې کینی او د زړه د تمامو فاسدو خیالاتو نه صفا کړي. دویمه خبره چې ډېرې 2 رکعاته نفل لمونځ د استخارو کې 2 رکعاته نفل د وکړي خو صرف نوم د پکې د استخارې والی، یعنی 2 رکعاته د استخارې نفل لمونځ کوم په دې حاضر وخت. نورو چې کوم دی همغه نیت دی. او کله او طریقې دا ده چې کله نیت وتړي نو د سورة الفاتحې یعنی د الحمدلله رب العالمین نه پس سورة یاسین به اولنی رکعت کې پوره ووایي، یعنی سورة یاسین به ټول ووایي او د هغې نه پس په دویم رکعت کې د سورة الفاتحې نه پس به سورة یاسین ووایي، یعنی اول رکعت کې د پوره د سورة یاسین او دویم رکعت کې د سورة الفاتحې یعنی الحمد نه پس سورة یاسین پوره ووایي او د هغې نه پس به بیا کینی او سل فیرې به بیا ته ووایي اللهم یا خبیرو یا خبیرو یا خبیر، چې کله سلام وګرځې سل فیرې به ووایي یا خبیر یا خبیر یا خبیر، او بیا به په دې ښي تلی باندې یا حکیمو یا مجیدو ولیکي او بیا په دې حالت کې به په نبی علیه الصلاة والسلام مبارک باندې درود شریف وی او په دغه خیالاتو سوچونو کې بوده چې کم خیالات او کم سوچونه ته غواړي، یعنی کم یو حاجت ته غواړي په هغه حالاتو په هغه سوچونو کې وده شه انشاءالله چې همغسې حاجت به د ستا پوره شي. څنګه کار چې بیا هم کې نه په هغې کې به درته رب العالمین یو قسم له خیر او برکته شي. نو یو ډېر ښکلې طریقې مې درته وښوله، بلکل یې کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازت دی، هر څوک د دې نه مکمل پیدا غشتلی شي.